سلامونه، وخت مو په خیر دی. اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د نړیوال جام غوره لوبډله اعلان شوه. کریم صادق بخښنه وغوښته، وایي د ټولو افغانانو څخه بخښنه غواړي. ماته اصغر افغان ویلي و. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د نړیوال جام غوره لوبډله اعلان شوه. د شلوریز نړیوال جام په لړ کې له هغو لوبغاړو غوره لوبډله جوړه شوې چې په دغو سیالیو کې غوره کارکردګي ښودلې ده او اوس ترې غوره لوبډله اعلان شوې. د انګلستان لوبډلمشر جوز بیتلر د ټورنمنټ د غوره لوبډلې لوبډلمشر ټاکل شوی دی او د انګلستان سام ګران، مارک واده او الکس هیلیس هم په لوبډله کې شامل دي. د هند لوبډلې دوه تکړه توپ وهونکي ویرات کوهلي او سوریا کمار یادو او دوه پاکستاني لوبغاړي شاداب خان او شاهین افریدي هم د نړیوال جام په غوره لوبډله کې شامل دي. بلخوا د زمبابوې سکندر رضا هم د ټورنمنټ په غوره لوبډله کې شامل شوی دی او د دې ترڅنګ نیوزیلند گلین فیلپس د سویل افریقا انریک نورتجهي هم په دې لوبډله کې شامل دی او د هند هاردک پانډیا د لوبډلې 12م لوبغاړی ټاکل شوی دی. کریم صادق بخښنه وغوښته، وایي د ټولو افغانانو څخه بخښنه غواړي. ماته اصغر افغان ویلي و. کریم صادق د خپل وروستي ښکار خاین دریځ له کبله افغانستان له خلکو بخښنه وغوښته. نوموړي څو ورځې وړاندې غوښتنه وکړه د افغانستان تر ټولو بدنام واسطه‌بازي، مفسد او په کرکټ نه پوهېدونکی اصغر استانکزی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شي دی. دا غوښتنه د خپلو شخصي ګټو لپاره کړې وه او خپله د وطن مینه یې په دې شکله ثابت کړې وه چې صرف یو څو زره ډالره دي د افغانستان د ملي ګټو او حیثیت څخه زیات ارزښت لري. اوس چې خلکو ښه سپک کړ مجبور شوی دی او په فیسبوک کې یو پوسټ کړی. که چیرې څوک ورڅخه خفه شوي وي نو بخښنه ترې غواړي، خو خلکو ورته ویلي چې موږ ستا خودخوا، مفسد او د 2 روپیو ایمان او څیره وپیژندله، نور به ښه وي چې مخ دې ورک کړې. کریم چې صادق تخلص کوي په لومړیو ورځو کې د افغانستان د کرکټ بورډ اوسنی مشر میرویس اشرف مدیریت په برخه کې خاص استعداد څښتن بللی و. بیا چې کله میرویس اشرف د ده هغه غوښتنه ونه منله چې آفتاب عالم دې په نړیوال کې ولوبول شي، نو یې وویل چې میرویس اشرف په مدیریت نه پوهیږي، دا چوکۍ باید اصغر استانکزي ته ورکړل شي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک